نن درته ډېره ښکلې ویډیو لرم، هیله ده تر پایه وګورئ او د دغسې اسلامي معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. او که تاسو سره د اسلامي معلوماتو اړوند هر قسمه پوښتنه وي نو لاندې کمنټ کې وکړئ، مفتي صاحب به یې ضرور تاسو ته په بله ویډیو کې ځواب درکړي. یو بل محترم را پوښتنه کړې ده، یو سړي کوژدن کړي وي، واده یې نه وي کړی، نو نامزاد سره ملاوېدل یا خبرې کول څنګه دي؟ محترمه که چېرته په دې کې ایجاب او قبول شوی و، ایجاب او قبول دې ته وایي چې د جنۍ کوروالا وایي دا جنۍ موږ تاله درکړله او د هلک کوروالا وایي بس موږ قبوله کړه، دې ته ایجاب او قبول وایي. که چېرته دا شوی و، اګر که خطبه نه وویل شي، ملا نه و راغلی، خو چې دا خبرې پکې شوي وي د خلکو په مخ کې دا نکاح شوې ده، بیا ورسره خبرې کول هم جایز دي او ورسره ملاوېدل هم جایز دي. او که دا خبرې نه وي شوي، صرف چای مې څښل شوی وي او یاره بس دا جنۍ موږ دې له ورکوو، نو صرف ورکولو باندې بیا نه کېږي دا نکاح، بیا ضرور ده چې ایجاب و قبول شي، نو بیا خبرې کول جایز نه دي.